موږ هم په لعنت وایو په داسې انسان باندې چې دا د مدرسې په نوم باندې او د قاري په نوم باندې دی لګېدلی داسې ظلم کوي. دا 13 ورځو کې په دې سوات کې واقعه راغله. تیار زم دا موضوع هم داسې روانه ده. هغه مدرسه کې یو قاری، دا بعضې وخت کې قاری صاحب به یو د نورو ښایسته ښایسته قاریانو نوم به د ځان سره بدنام کړي. په هر چا کې خو بدي نو څه کېنه، په هر چا کې خو بدي په هره زمانه کې ده. دا نه ده چې یو قاری غلطي وکړه نو بس ټول قاریان غلط، د سکول یو استاد غلطي وکړه نو ټول استادان غلط، په هسپتال کې یو ډاکټر ګڼکپ دی غلطي وکړه نو ټول ډاکټران غلط شو. نه، هر چا کې خو خرابي په هره طبقه کې چې وګوري. نمونه اخیستو ته حاجت نشته، تاسو زمانه ښه پوهېږئ. نه هغه قاري ظالم ورته ځکه وایم چې د الله بنده تا ته الله دومره غټ نعمت درکړی دی، د قرآن حفظ، د قرآن علم، دا خو د الله غټ نعمت دی او تا د دې نعمت ناشکري وکړله او دومره په تکبر کې لاړې چې مور پلار تاله بچي اولاد را لېږلي نو دا داسې وګڼه لکه دا زما خپل اولاد. استاذ او د شاګرد خو ډېره پاکه رشته ده. استاذ خو دا هغه هستي ده چې شاګرد پې د خپل مور پلار نه هم ډېر غټ اعتماد کوي. یاد ساتئ، استاذ هغه عظیم انساني چې کله کله د مور پلار په مقابل کې خلک د هغه ډېر احترام کوي، ځکه چې هغه د علم رڼا دله ورکړي. مور پلار دله صرف بدن خیال ساتي او استاذ د روح، د تربیت او آخرت کې د جنت ګټلو خیال ساتي. نو د مور پلار نه احسانونه ډېري د استاذ خو ډېر لوی مقدس نوم دی. هغه را لګېدلی دی چېرته شاګرد چوټي کړې ده، هلکه چوټي وکړو کم داسې کفر وشولو او د ادب دپاره وال چې ورکوې خو هلکه یو 2 چوکې به د لاس باندې ورکړه که نه، یو 2 چوکې وه 3 چوکې وه. نو ستا ورسره څه پلار یې دله وژلی که نیکه یې دله وژلی دی که دا څه د جرم کړی دی چې ته بیا په هغه را باندې کې او وروستو رپوټونه دا راځي چې یاره په دې کې یو خاص کمره وه، په هغې کې بیړۍ وي. سبحان الله، مدرسه او بیړۍ، داسې تا جیل جوړ کړی دی څه چې جیلخانه دې جوړه کړې ده. نو چې دا بیړۍ او دغه رنګه دا چابکونه او دا کوړی او شاګرد ویني، د هغه سبق ته زړه کېږي. ابه د استاد سره مینه وکړي، هېڅکله هغه ورسره مینه محبت نه کوي، هغه زړه کې یو نفرت او کرکه راځي چې دا نه کوم ماحول دی، دا چېرته جیل نه راغمه که تاڼې ته راغمه ریمانډ دپاره، چېرته را باندې ریمانډ یې راخستی دی که دا څه چل شوی دی. نو داسې رویې نه دي په کار. دا د یو مدرسه او یو استاذ دا غلط کارو کې ټولې پاکې مدرسې او استادان پې بدنام شي. او بیا یو نه، افسوس خبره دا ده، دا د ډېر درد نه زه لګیا یم، 2 نه او 3 استادان په نمبر په در ایښي دي د 2 بجو نه، حتی چې د ماښام مونځ ته نږدې پورې بس دا مکمل د ژوند ختم دی، زنکدنې شروع دی. شاګردان یې ملګري قیصه کوي په دې میډیا، ما خپله واورېده. هغه هلکان وایي چې به ده کې نوره ساه نه وه او په دې وخت کې هم د مدرسې د استاد راغی به دې تشي کې یو لته ورکړه او دا غریب یې داسې نیغ یې دغه کړلو چې شبه مونځ ته ودرېږه مکر مه کوه. په دې حالت کې هغه غریب یو رکعت ته ویلا ولاړ نه را پرېوته، ختم و، ساه یې ورکړله. دا وګوره زما محترم ورونو، داسې خلک چې دا خفه کېږئ به نه، زما په قاریانو تنقید غرض نه دی، د قرآن والا مونږ ډېر احترام کوو، ځان سره تباه کوو. خو دا داسې کس چې په ظاهره کې قاري او نه علم کړی، نه د قرآن په معنا او په ترجمه پوهېږي، نه په مقصد پوهېږي، نه پکې تقوا یي، نه د الله نه یېرېږي او تش جلات یې د ځان نه جوړ کړی، نه هغه را لګېږي بیا دغه شان قاتل ته جوړ شي. زموږ نبي صلی الله علیه وسلم څومره ښکلی تربیت کړی، د کافر په مقابل کې په جنګ کې موږ ته اخلاق راښودلي. او بیا خو یو مسلمان بیا تاله قرآن له راغلی شاګرد دی، وایي زه د الله کتاب زده کومه او د سره ته داسې رویه کې او په والو باندې مړه کې او هغه اوبه غواړي او ته ولې اوبه نه ورکې. سبحان الله، الله اکبر. قسم په الله د دې دردناک منظر هغه بیان په دې الفاظو نشي کېدی. دغه ماشوم په زړه چې څه تېر شوي هغه خو رب بره نه هر څه کتلي دي او قیامت په ورځ به دا خبرې کولاویږي چې ده په زړه به څومره تکلیف تېر شوی چې کله به دوی اوس بس کوي، کله به ما پرېږدي اوس، حتی چې د مرګ حال له ورسه. زما محترم ورونو، شریعت د دې څیزونو اجازت نه ورکوي.